السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو خویندرونو ته سلامونه او مینه، خصوصا په اوسني نظام کې د امارت اسلامي افغانستان هغه لوړپړي او ټیټپړي چارواکي چې په ننني نظام کې په دنده بوخت دي او نظام په مخ کې وړي. الله پاک موږ او تاسو انسانان پیدا کړي او بیا مسلمانان پیدا کړي او د دې حق موږ ترا کړی دی او دا حق دی په موږ باندې، دا نه چې چا وکړل ثواب دی کوی نه کړل هیڅ خبره نشته. حق دی چې موږ او تاسو ټول د خپل نظام سره په نره ودرېږو، ملاتړ یې وکړو او هغه اشتباهات او هغه کوتاهیانې چې په دوی کې وي په ګوته یې کړو. دا د ټولو فرض دی او کنه موږ یو خواته تماشایي کینو او یوازې هغه منفي کارونه چې د دوی نه وشي موږ په هغې باندې نیوکې وکړو او یوه سمه او درې ورپسې درواغ جوړ کړو، نو په دې باندې موږ او تاسې د خدای پاک نه خلاصېدی نه شو. قدرمنو مشرانو کشرانو د امارت اسلامي مامورینو لوړپړو او ټیټپړو چارواکو ساتونکو په هیر منشي چې په ننني عصر کې په ټوله نړۍ کې په ننني کې نه بلکې ډېر وخت نه د ګوتو په شمېر اسلامي نظام به د صحابه کرامو په وخت کې راتېر شوی وي، بیا وروسته داسې چې هغې ته داسې یو نوم ورکړی وي ډېر کم دي او که نن هم ګورو په نړۍ کې نو تش په نوم اسلامي خو څه چې خوښه وي کوي. خو نن په نړۍ کې یوازینی اسلامي شرعي نظام دی چې په افغانستان کې قایم شوی دی، نوم هم اسلامي امارت ورکړی دی او دا یې ویلي دي چې د خدای د کتاب نه به خلاف د چا سره نه کېږي. په هیر مو نشي چې د ټولې نړۍ سترګې تاسو طرف دي چې یو خو شریعت دی، یو خو امارت دی، بل اسلامي نظام دی او بل دوی ژمنه کړې ده چې موږ داسې نظام غواړو څنګه چې خدای غواړي او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا صحابه کرامو عثمان رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغوی په عوام باندې په خپل وخت کې نافذ کړو. نو اوس د ټولې نړۍ سترګې دي. خدای مکړه که تاسو په دې 3 میاشتو کې چې موږ څه ګورو 3 میاشتو کې چې کوم خطایانې وشوې او همداسې دوام ولري، نو لرې نه ده چې د ټولې نړۍ انسانان او هغه بېمانه مسلمانان چې تش په نوم باندې مسلمانان دي خو اسلامي نظام نه غواړي، د دوی به داسې په تاسو باندې یو تور ولګي او دا به حق وي، په دې کې به شک نه وي. د خدای نظام شرعي نظام رحم دی، خدای پاک رحم دی او د خدای دین اسلام چې کوم دی هغه نړۍ دپاره رحم دی. خدای پاک د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیا را لیږلي وو او کتابونه ورسره را لیږلي وو، دا رحم نړۍ دپاره او په آخره کې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت راوړی دی دا رحم دی د ټولې نړۍ د ټول انسانیت بلکې د ټول کائنات دپاره رحم دی. نو که تاسو په دې کې ظلم وکئ، جبر وکئ او تاسو دغه شریعت نړۍ ته داسې وروښایئ چې هغه شریعت نه بلکې د شریعت خلاف وي، هغه کار وي چې هغه د شریعت ساتونکي نه کوي، نو تر قیامته پورې چې څومره خلک د شریعت نه خفه کېږي، څومره خلک د مسلمانانو نه خفه کېږي او څومره خلک چې ستاسو لخوا شریعت یا امارت پیژني، تر قیامته پورې به دا ټوله ګناه ستاسو په سر وي. په هیر یې نه کړئ چې نن په امارت اسلامي کې داسې ځوانان شته دی چې ته به وایې چې دا ټوله نړۍ د ده په لاس کې ده. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق لیدلی وو؟ ویل ولئ کتابونه پراته دي، تاسو د انبیاو
علیه الصلاۃ و تسلیمات واقعات لیدلی، د هغوی اخلاق، د هغوی ژوند مو لیدلی دی چېرته په کتابونو کې. تاسو د صحابه کرامو اخلاق لیدلی دي. تاسو د عمر رضی الله تعالی عنه امارت لیدلی و چې څه به یې کول، په کوڅو کې به په کورونو باندې په شپې ګرځېدل. نن زمونږ نه امیر المؤمنین ښکاري او نه لوړپړي چارواکي ښکاري، او بیا زمونږ خیر په هغې کې به نه ځم چې داسې فکر ونه کړي چې ګونې زه د شریعت خلاف یم یا د امارت اسلامي. دا موږ دپاره رحم دی، خو په هیر یې نه کړئ چې ظلم ونه کړئ. که ظلم مو وکړه، خدای پاک ډېرو ته ډېر څه ورکړي دي، او شریعت خو بیا زمونږ او ستاسو په مخ کې 20 کاله مخکې هم خدای پاک موږ او تاسو باندې رحم کړی او راکړی و. څه حال شو، په څومره ورځو کې ورک شو. نو کبر ونه کوئ، او بیا په داسې یو ملت باندې کبر ونه کوئ چې دا ملت داسې ځورېدلی په دې 43 کالو کې چې ټپي ټپي دی. هیڅوک به داسې نه وي چې درد نه لري، لیکن زمونږ هغه دښمنان درد نه لري چې زمونږ په وینو باندې د جشنونه جوړوي. او بل په لیاز د خدای یو څوک چې په قرآن او په حدیث ایمان لري، هغه سترګې څه کوي چې د هغې زړم کار کوي، د هغې ماغزم کار کوي، د هغې ټول اندام کار کوي. دشمن مو وپېژنئ، دشمن سره مشورې مه کوئ. یو دشمن خو مخامخ چې امریکا و او ورپسې دا نور پرکټیان یو دی چې ستا په کور کې تا ته ساتلی دي، ستا په ګاونډ کې تا ته ساتلی دي. ډېره د شرم خبره ده، ډېره د خجالت خبره ده چې د چا امارت اسلامي په لاس کې وي او هغه د کفر د پرکټیانو سره مشورې کوي. نو رحم په ځان وکئ، رحم په خپل خاورې، په خپل ملت وکئ، په خپلو بچیانو یې وکئ، په ټول انسانیت رحم وکئ. که چېرته دا ستاسو په موږ باندې چې نن نافذ دی شریعت اسلامي، امارت اسلامي، که چېرته تاسو د دې نه سمه ګټه واخلئ څنګه چې خدای نازل کړی دی، نو لرې نه ده چې په ګاونډ کې به راشي او په ټولې سیمې کې به راشي او ټوله نړۍ به د دې لاندې راشي. او که داسې ظلم وي لکه دا څو ورځې چې تاسو روان کړی دی، دا چې تاسو نه منئ مه یې منئ، دا چې موږ په خپلو سترګو ګوري دا درته یو. مه کوئ ظلم، په لیاز د خدای په انسانیت باندې ظلم مه کوئ. ټول ملت ستاسو تر شا ولاړ دی، خو که تاسو هغه شریعت راولئ کوم چې خدای نازل کړی دی، او که د ځان یې جوړ کئ، او بیا داسې فرعونیت. زما بیګا د یو ساتونکي سره خبره کېده، زما ډېر ملګري دي په امارت کې، ما ډېر داسې مجاهدین دي چې د هغوی قدمونو ته زه سلام کوم، خو داسې فرعونیت هم په ځینو کې شته دی چې ته به وایې چې دا د خدایي د ده په لاس کې ده او دی فرعون رالیږلی دی. رحم یې نه دی رالیږلی، پیغمبر یې نه دی رالیږلی، صحابي او امیر یې نه دی رالیږلی، لکه د خدای هغه عذاب چې رالیږلی د دې امت دپاره. داسې خبرې کوي. ما ته وایي پرتوګ به در نه وباسم، په کونې به درته لرګي ومنډم او په خر به د سور کم. اول به د یو غوږ غوڅ کم، بیا به د بل غوڅ کم، بیا به د پزه غوڅه کم، بیا به د لا اله الا الله محمد رسول الله. شریعت په دواړو سترګو، د زړه په غوږو، په 4 اندامونو زمونږ قبول دی، خو فرعونیت به ونه منو چې دا خو دا یو دی چې دا ټوله نړۍ م یو ځای شي، لیکن د شریعت خلاف شي، د قرآن او د حدیث خلاف شي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام چې راوړی د هغې خلاف شي، په خدای کې راباندې ومني چې دا خو یو غوږ دی چې دا یو ویښته نه غوڅۍ چې د یو ګوتم هم پاتې شي، بیا به هم یم چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله مخاد و آباد لره د خپل نظام تر خوا ودرېږئ. هغه کوتاهانې چې زمونږ ملګري زمونږ مجاهدین رونه کوي، پوه کوي، په دې باندې موږ هم پوهېږو، په دې باندې مجاهدین لوړپړي او ټیټپړي هم پوهېږي چې په موږ کې داسې شته دی چې د جنګ نه علاوه بل کار نه دی کړی. هغه په شریعت څه پوهېږي، هغه خو د پلار بدل اخلي، هغه خو د رور بدل اخلي، هغه خو د هورو لیونی دی. مخکې نظم ملګرو کومه غلطه شوي ما وبخئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.